هغه کابلیان ښه دي موږ نه لاړې لندن ته لاړو خو ایمان ما وې چې زه هم تله یو مامي مې به مې ته په مانګړ کې د دې نوم مې اورېدلی دی او راغلی یم ورپسې ابرار صاحب راته وایي چې ممتاز زیب صاحب راځي نو خصوصا د دې لیدو له راغلی یم ځکه چې زه پرې ډېر زیات ګران یم نو په ما هم ګران دی ممتاز زیب صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ورحمت الله وبرکاتو ډېر ښه مست تاسو علاقه کلی نږدې تاسو یاران دوستان را سره ناست یو نو دې نه علاوه نه نو خوند بالو کې چې دا خو زما کلي ډک بېسود ته تاسو راشئ ولې نو ریکاډي باجو هغه نغمې درته وغږوم پخوانی اسف خان صاحب جمیل بابر صاحب امان صاحب دا ټول راځي بالکل واه خو ډېر ګریټ خلک و ګریټ ایکټرز دي او زه به ضروري حاضري کوم هلته خو زمونږ هغه سعدالله جان برق صاحب هم دی یو ځل ورغلی وم زه هغه سره هغې سره به ملو کوم ممتاز صاحب څنګه دلته څه ډرامه ده څه دي ریکارډینګ دي څه دي یاره دلته خو مونږ راغلي یو د ابرار صاحب دی د 7 سٹار سید عرفان شاه شاګرد دی الله دې وبخښي الله دې وبخښي رایټر هم و ډایرکټر هم و او ډېر ښه انسان هم و نو د دوی خپل یو 7 سٹار پروډکشن چینل ده هغه کې د یو ډېر ښه هغه شروع کړی ده ټایټل یې ده دا څه در باندې شوي پښتنو ټیک ده که نه هغې د لاندې بیا داسې مختلف سټوریز دي لکه مونږ پښتنو کې اکثر خلک لوڼه خویندې خرڅوي یا داسې وي زامن چې خپل پلار یې مړ شي بیا مور ته وایي دا پلار وله ځمکه زموږ په نامه که د مور دعا جنت هوا او د پلار خیرې د جهنم هیرې دي وهي ډبوي مور او پلار او هغه کوي چې بوډاګان شي بیا یې پرېږدي نو مطلب په داسې ښه سوشل سبجیکټ باندې دی کهانیانې جوړوي سیریز کوي نن چې راغلي یو دا هم یو کامیډي پلی ده پخوا به زه چې ورکوټ یم ما ته به ادې ویله بېبې زویه شکل دې د انسانانو دی او خوی دې د خره دی نو څه ویلی شم خو خور یې نو تا به هم د خره غوندې لټې والې که نه چې وړوکې کامیډي کې مونږ لږ شانته قوم ته دا ښودلي دي چې خو دا بیلونه ډېر هغه شولو دویم پکې قوم عقل و شعور نه کار نه اخلي مطلب قوم بیکاری شو خبر دا دی چې دا بل دی سیاست راغلی دی او ناظم صاحب اکسیجن په سمه خوله خبرې هم نه کوي اکسیجن د چا بچی دی تاسو ته پته وی اکسیجن بدلته د ما په دیره کې لوښي وینځله خیراتی شولو قوم بیکاره خو شو خو بیکاریان هم شولو پکې نو هغه کامیډي کې ولې چې که په رښتیا دې چاته ووې بیا خو ټوپک ته دښمني ده چل کې به نو دا په خندا کې هغوی ته شیشه وښیو چې هلکانو دا کارونه مه کوئ ګنې دغه شان به یو نن دلته چې دا کم تاسو ریکارډینګ دې باره کې راته ووایي نو دا دلته چې دا نن کوم ریکارډینګ دی نو دا زموږ د ابرار صاحب دی د خپل لکه 7 سٹار دا چینل دی یوټیوب دپاره نو خدای شته چې ما کې خو دروغ نشته زما ممتاز صاحب ډېر ښه یار دی لکه هغه ما ته ووایي چې یاره داسې زما یاران دي هغوی سره ته کار وکړه ما ولې نه زمونږ خو دا کار دی ما چې بیا ته چېرته یې نو ستا د ګپ دپاره خو خامخا هغه ځای نه پرېږدم نو ما تا سره ملاقات هم ډېرې ورځې شوي دي مونږ بالاکوټ کې میلاویږو اکثر په فلم کې که نه نو ډېر ورځې شوي فلم کې نیو یو ځای شوي د اختر فلمونه چې مو کړي نه پس لکه ما او ممتاز صاحب نیو یو ځای شوي نو څه مې پکې دغه لالې چمو او بل دا دی چې دا هم زمونږ روزګار دی نو یوټیوب نن سبا خو ډېر ښه دغه دی خلک یې ګوري اسلام مجید صاحب تاسو ډېره مننه تاسو رالی دونه ټایم مو ویستو مونږ ته رالی دا ټایم خو مونږ د امانګړ کې یو زما خپل یوټیوب چینل دی 7 سٹار هغې باندې دې نه مخکې مونږ یو سیریل ډرامه هم کړې ده څه در باندې شوې پښتنو او دا چې کوم دا مونږ شارټ کلیپونه دي د کامیډي د دې کې مونږ سره رحیم شهزاد صاحب دی امتیاز صاحب دی ممتاز صاحب دی وایي مونږ راغوښتي دغه شارټ کلیپونه دي د خلکو انټرټین دپاره مونږ وړې خاکې دا کوو نن